په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزارت وایي خلک د اختر لمونځ ادا کولی شي خو باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. دغه وزارت وایي هیوادوال دې د اختر په ورځ د لمانځه پر مهال ټولنیزه فاصله په پام کې ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دې په جدي ډول عملي کړي. د عامه روغتیا وزارت هم په دې برخه کې پر جدي سپارښتنو ټینګار کوي، خو د کابل والي وایي د اختر په ورځو کې د خلک له کورونو نه راوځي. حج او اوقاف وزارت وایي په هیواد کې د کرونا ویروس له امله شته ګواښونو ته په پام سږ باید د اختر لمونځ د روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره ترسره شي. دغه وزارت وایي هیوادوال دې د اختر په ورځ د لمانځه پر مهال ټولنیزه فاصله په پام کې ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دې په جدي ډول عملي کړي. نمازهای عید باید در فضای باز خوانده شود با رعایت همون توصیه های وزارت محترم صحت عامه، رعایت فاصله، داشتن ماسک، داشتن دستکش و اجتناب از مصافحه و بغل کشی. د اختر په مناسبت باندې چې کله یو له بل سره مخامخ کیږي معمولا کلتور د موږ لاس ورکوو، مصافحه کوو، لاس ورکوو، دا د نه ورکوي. عامه روغتیا وزارت هم په دې برخه کې پر جدي سپارښتنو ټینګار کوي، خو د کابل والي وایي د اختر په ورځو کې د خلک له کورونو بهر نه راوځي. د کور نه مه وځئ، چا اختري ته مه ځئ. که څوک ستاسو کورو ته اختري دپاره راځي دروازه ورباندې مه خلاصوئ. دی که درنه دیغ سي د څو دقیقو نه به درنه دیغ سي، که مړ شو یا ناروغ سو د یو عمر نه به تانه بیلي. که غواړئ چې تاسو ناروغ نه شئ، روغتونو ته لاړ نه شئ او څوک مو وفات نشي، دا د تمهیدات نظر کې ونیسئ. ما از ساعت 4 و 5 صبح تمام شهر کاملا مسدود میکنیم. همه تردد هم موتر و هم عابرین مانع میشیم. دیني علما په داسې حال کې له خلکو څخه د اختر په ورځو کې د تدابیرو په نیولو ټینګار کوي چې اوس مهال د کابل په شمول په اکثره ولایتونو کې قرنطین مات شوی او خلک په آزاد ډول ښار کې ګرځي.